د تریخي کاڼی یا ګال بلډر سټون چې کوم ورته وایي د صفرا په کڅوړه کې عموماً کاڼي پیدا کیږي چې په 10% افرادو کې کاڼي موجودي او کاڼي په ښځو کې د نرانو په پرتله ډیري او دا کاڼي اکثرا له کلسترول او یا هم د کلسیم نه تشکیلیږي. اسباب مختلف دي: چاغوالی، د حمل د پیښېدو ورځې، په وینه کې د کلسترولو مادي زیاتوالی او د وینې ځینې نورې ناروغۍ د تریخي د کاڼي اساسي لامل بلل کیږي. اوس د تریخي د کاڼي مهمه نښه دا ده چې د ښي اړخ تر پوښتیو لاندې برخه کې سخت درد پیدا کیږي چې بایلري کولیک ورته ویل کیږي. دغه درد څو ورځې دوام کوي او په ورځ کې 1 یا 2 ځلې حمله کوي او تر څو ساعتونو یې شدت دوام لري. درد د ښي اوږې په لور امتداد پیدا کوي او له هغې سره کانګې واقع کیږي او که چیرته کاڼی د صفرا نالۍ ته نقل شوی چې په عام طور داسې واقع کیږي نو بیا غایطه مواد وچی او ادرار د تیلو په څیري چې زیړی هم ورسره وي او کله کله کاڼي د صفرا کڅوړې او یا هم کلمو ته ځي او په ځینو ناروغانو کې د کاڼي د موجودیت کومه نښه نه وي او نه درد موجود وي، خو تر ډیره وخته پورې کاڼی هلته واقع او رنځور ته کوم تکلیف معمولا نه رسوي. د تشخیص دپاره یې په وینه کې د بلابرین مقدار ډیریږي او په ادرار کې بیلي روبین چې کوم یو دی دا لیدل کیږي او د ادرار رنګ تیاری، توربخوني او غوړي د ځیګر د انزایمونو چې SGOT او SGPT نومیږي مقدار ډیریږي او په وینه کې د الکلین فاسفیټ مقدار هم ډیریږي او په ناروغ کې چې دی د وینې د پروټین مقدار ډیری او د بدن له کومې برخې نه په اسانۍ وینه جاري کیدلی شي. د الټراساوند او نورو ماشینونو په ذریعه په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې تشخیص ته لار پیدا کړئ. د درملنې دپاره د سخت درد په حالت کې ناروغ ته اتروفین پچکاري او یا هم د برولاجین پچکاري د عضلې له لارې ورکول کیږي او د التهاب لپاره چې دی د تریمایسین 25 میلی ګرامه پچکاري او یا هم د پنسلین پچکاري د عضلې له لارې کیږي. اما دغه پچکاري یوازې ډاکټر وروسته د تشخیص نه کولی شي او یوازې ډاکټر د دې اجازه لري. د کاڼي د ویستنې لپاره ناروغ ته چې دی ځینې کپسولونه ورکول کیږي سهار او 2 دانې د شپې لخوا او په پرله پسې توګه بلاناغه تر 2 کالو پورې دا کپسولونه ورکول کیږي. له دې نه پرته درملنه بیا عملیات دي که چیرته وکتل شو چې په کپسولونو باندې کار نه کیږي او کومه خاصه نتیجه نه ورکوي نو بیا عملیات کیږي چې تریخی له بدنه وباسي او یا په خېټه کې د وړوکي سوري په ذریعه باندې دغه کاڼی وایستل شي. د تریخي په نل کې کاڼي ته یوه مهمه خبره ده چې رسیدګي ورته په کار ده ځکه د صفرا د نل کاڼی عموما د صفرا په کڅوړه کې جوړیږي او بیا د صفرا نل ته انتقالیږي او کله کله د صفرا په نل کې هم جوړیږي چې زیاتره وخت کومه نښه پکې نه ښکاري. کله چې په نل کې څه خرابوالی پیدا شي نو بیا نښې ښکاره کوي. د خېټې په ښي اړخ پورتنۍ برخه کې په وار وار درد پیدا کیږي چې کله کله ډیر سختیږي او کله کله ورسره زیړی می له درد سره تبه ملګري او ناروغ رپیږي چې دا له کاڼي پرته هلته د انفیکشن د موجودیت نښه هم ده یا د عفونت یا د میکروب د موجودیت نښه هم ده چې دا ډیر خطرناک وي. د تشخیص دپاره د تریخي د کاڼي په بحث کې تاسو باید ډیر ژور مطالعه وکړئ تر څو د تشخیص لپاره یې نږدې شي او ښه تشخیص وشئ کوی. اما درملنې دپاره که چیرته پروتین لوړ تر هغې چې پروټایم نورمال نه وي نو ناروغ ته هره ورځ تاسو د ویټامین که 10 میلی ګرامه پچکارۍ یا ستنه ورکوی شئ او په ناروغ غوړ بند کوي، په ناروغ باندې پروټین او کاربوهایدریت زیات کوي. که ناروغ تبه لري تر 6 ورځو 4 دانې امیپیکلوکس 500 میلی ګرامه ورکوي او که د ناروغ حالت خرابي روغتون ته یې ولیږئ چې د جراحۍ په ذریعه یې هغه کاڼی لرې کړي. نو که چیرته د یو چا په تریخي کې تیږه وي او دی په خپل وخت باندې تداوي وکړي
نو کولی شي چې د عملیاتو نه وژغورل شي. ولې که چېرته په وخت تداوي ونه شي نو بیا دا نشي کولی چې ځان د عملیاتو نه وژغوري او دا مجبوره ده چې بیا عملیات وکړي. د تریخي سرطان یا ګال بلډر کنسر چې ورته په انګریزي کې وایي، دا ډول سرطان عموما په هغه کسانو کې لیدل کېږي چې عمر یې له 40 کلونو نه ډېري او په ښځو کې له نارینه‌و نه معمولا ډېر لیدل کېږي. اسباب یې د تریخي کاڼي دي چې د دغه ډول سرطان لامل ګرځي. کله چې په تریخي کې کاڼي یا تیږې پیدا شي او د هغې په وخت علاج ونه شي نو بیا د تریخي د سرطان لامل ګرځیدای شي. او دا نښې هم لري، مثلا د ښي اړخ پوښتیو لاندې دردي او په دې مقام یوه کلکه غوټه لیدل کېږي، ځیګر غټیږي او په عام طور د زیړي شکایت موجودي، غایطه مواد نسواري، تور رنګ او وچي او ناروغ ورځ په ورځ کمزوری کېږي. نو دا اساسي نښې دي. درملنه یې په کار ده. درمل یوازې د اپریشن یا هم د عملیاتو په ذریعه صورت نیسي او د درد لپاره کیدای شي چې د درد درمل ورکول شي. نو که چیرته یو فرد د تریخي سرطان لري او تشخیصیږي چې دا انسان د تریخي د سرطان سره مخ ده، یوازینی لار چې د علاج لپاره لري همدا ده چې د عملیات وکړي او خپل تریخی راوباسي. اوس هغه خلک چې د تریخی د عملیات په نتیجه کې خپل تریخی د وجود نه وباسي تشویش دی وکړي او کنه نه. که چیرته تاسو تریخی د خپل وجود نه وباسي نو تاسو ژوند کولی شئ. ولې په دې توپیر چې نسبت پخوا ته به اوس په ځینې خوراکونو کې احتیاط کوئ، ځکه تریخی چې کوم تیزاب تولیدوي د کلکو موادو د ولي کولو دپاره دي، نو تاسو به بیا کلک خواړه نه خورئ. او هر هغه فرد چې د تریخي عملیات کوي، هر هغه فرد چې خپل د تریخي ستونزه حل کوي، نو هغوی ته بیا په کار ده چې یو ځل د ډاکټر سره د خپل رژیم اړوند خبرې وکړي تر څو ډاکټر وشي کولی بیا د ده سره په اساسي شکل باندې مرسته وکړي.